د سبان د 3 میلیون افغانیو په ارزښت د مرکز مهترلام اړوند د بابا صاحب د اوبو رسولو سولري شبکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې شبکې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد اسب ننګ، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مالیه او اداري مرستیال معراج الدین شمس، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د لغمان د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر امان الله میاخیل وایي په یاد شبکې 3 میلیونه 232,155 افغانۍ لګښت راغلی او د مهترلام انکشافي شورا لخوا په تطبیق کې همکاري شوې ده. د پروژې اهمیت ډیر زیات دی. پخوا په دغه باغ کې خلک سیلانیان او د چراتله د اوبو د څښاک د اوبو د ستونزو سره مخامخ وو او د اودسونو د مشکلات سره مخامخ وو. دې پروژې تطبیق سره اوس 9,000 لیټره د اوبو ظرفیت لري. د سولري شیشو په واسطه باندې سهار د لمر د خاتون د لمر پرېوتو پورې مسلسل اوبو جریان لري. هر څومره سیلانیان چې د ورځې په جریان کې راتلی شي د څښاک د اوبو او د اودسونو مشکل پرخه شوی دی. او راتلونکي کې انشاءالله ولایتي اداره جناب ښاروال صاحب د والي صاحب په رهبرۍ لاندې موږ کار کوو. ورته د وزارت مقام نام توقع لري چې په راتلونکي کې سره دغه حق کومک وکړي. ډېره هغه وویل د اوبو د دې شبکې په جوړېدو سره د مهترلام صاحب د زیارت او نږدې سیمو ته د پاکو اوبو د رسیدنې زمینه برابره شوه. د لغمان والي ښاغلي محمد اسب ننګ د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ وویل په روان مالي کال کې به د بیا رغونې د ګڼو پروژو کار پیل شي. نوموړي زیاته کړه کومې پروژې چې اوس ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي ټولې د ولس په غوښتنه او کار په پوره کیفیت سره ترسره شوی. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مالیه او اداري معین معراج الدین شمس د مبارکۍ ترڅنګ وویل په لغمان کې به روان مالي کال د ګڼو پروژو کار پیل شي.